د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د ترکۍ کلي سره د تعلق لرونکي یو 15 کلن هلک فرمان علي نوم وروستو له هغې د خیبر پښتونخوا ترڅنګ افغانستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او تر واشنگټن پورې خور شو چې فرمان د شلشمو په یو پټي کې د ځان نه په یو مخصوص انداز کې ویډیو جوړه کړه. فرمان د خپل شهرت اظهار د انګریزي د فیمس په لفظ سره کوي او وای دی اوس ډیر فیمس شوی دی. فرمان په وم جماعت کې سبق وای. انګریزي که هر څو د موجوده دور ضرورت ته فرمان اجزوای د په انګریزي هم نه پويږي. فرمان د خپل کتاب په لیکلو هم غور کوي. خدا کتاب باغه کله لیکي لا هیڅ پته نشته. فرمان په خپل مخصوصه شاعرۍ کې د اوس ور سره سو کلم لفظ استعمال ډیر زیات کوي او لا تر اوسه داسې څوک نه دی پیدا شوی چې هغه ته وایي چې اوس ور سره واقعي څه وکړي. شاعران عموما په ادبي غونډو کې ګډون کوي، د یو بل په شاعرۍ د اصلاح په خاطر تنقید هم کوي، خو فرمان د تنقید د اصلاح نه بې پروا وای د نورو شاعرانو شاعري لا نه دا اورېدلې او په خپل د خندا نه ډکه شاعري کوي. په یو ویډیو کې فرمان علي په یخه یخنۍ کې د شلشمو په یو پټي کې ولاړ لیدلی شي او بغیر د ردیف او قافیې د قید و بند نه د خپل خیال مطابق یو آزاد نظم وای چې پکې هغه د خپل سوچ مطابق خپل محبوب د ظالم په نوم یادوي او وای ظالم اور د را باندې نو خو بل نو خو. د فرمان کسکر په دغه ساده توب د هغه ټول مینوال ډیره خندا کوي، خو فرمان کسکر وای دغه دغه سي خندان د ډکی مخصوصي شاعرۍ مقصد صرف د خلکو په مخونو خندا خورول دي. د فرمان علي د مخصوصي شاعرۍ په وجه دغه تخلص په کسکر شهرت موندو او دغه سي فرمان علي فرمان کسکر جوړ شو چې اوس دغه په نوم اوریدلو هم د خلکو په شونډو مسکا خوريږي. د شاعرۍ په حق لا ویل کیږي چې دا یو قدرتي اتیوي که هر څوی اصول زده کیږي، خو شاعر خپل شاعري د یو خیال دراتللو وروسته کوي کم ته چې آمد وای. خو فرمان په دې باره کې هم نایاب دی او وای شاعري یو کال وړاندې شروع کړي په کم چې خلک د تعجب اظهار کوي. د فرمان کسکر په شاعري کې د ردیف او قافیې د غلطو ترڅنګ د خیال انتشار هم لویه مسله ده. کاغه د خپل شعر په یو مصره کې په یو موضوع د سویلو کوشش کوي نو اوریدونکو توقع کوي چې په دویمه مصره کې به خامخا فرمان بلې موضوع ته د اوریدلو ترڅنګ یو داسې سوای چې هغوی به په ډکه خوله خندا کوي او شاید هم دا وجه ده چې د فرمان د دغه بې مقصده شاعرۍ اوریدلو لپاره هم خلک بېتابه وي او انتظار کوي چې د فرمان کسکر بل د مخصوص شاعرۍ ویډیو به کله مخې ته راځي چې دغه شان هغوی د یو ساعت لپاره خپل غم غلط کړي. د وزن، بهر، ردیف او قافیې په ټول د فرمان د شاعرۍ د تللو اصول خپلول خلا پرېږده. د فرمان اوریدونکو دا شکایت هم کوي چې که د فرمان نه تپوس وشي چې هغه د خپل ویلي مخصوص شعرونه بیا واوروي نو د زیات ذهني انتشار په وجه هغه د خپل شعرونو د بیا اورولو جوګه هم نوي. دا سمه ده چې سنجیده شاعران او ادیبان به د ربط د نشټوالي او خیال د انتشار په وجه د فرمان کسکر شاعري اوریدل نه غواړي، خو ځوان کل د دې خبرې پروا نه کوي چې د فرمان مخصوصه شاعري د شاعرۍ په ټول پوره ده کنه. خو بس چې څنګه په سوشل میډیا د فرمان کسکر ویډیو ویني نو دا اوریدو سخت شوق لري او وایي که فرمان کسکر د معیار شاعر نه دی نو د معیار انټرټینر ضرور دی. د چا ویډیو چې په سوشل میډیا په زرګونو ځله کتل کیږي. د ناقدینو لخوا په هغه د تنقید وروسته فرمان عجز هم شکست منلو او په خپل یو ویډیو کې شاعرانو ته مننت وکړو چې د هم د شاعرۍ په اصول پوهه کړي. ډیره مننه به وي، خو شاید د شاعرۍ په نوم د فرمان کسکر د بې ربطه جملو د اوریدو وروسته سنجیده شاعران دې منلو ته هم تیار نه دي چې هغه د شاعرۍ د اصولو نه آگاه کړي.